السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما. آمين. انشاءالله نن به سوره توبه آیت نمبر 13 ترتیب وایو انشاءالله. الله تعالی دی وینا او الله تعالی دی اوریدو، الله تعالی دی پویا، بیا دی الله تعالی عمل کولو توفیق راکړي. آمین ثم آمین. دینا رسلنی آیات کې الله تعالی د اهل کتابو باره کې حکم کو مسلمانانو ته چې دی سره وجنګيږي، ځکه چې دی ایمان په الله نه راوړي او نه په ورځ د آخرت باندې، او نه حرام غني هغه شیونه چې الله حرام کړی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کړی دي، او دوی حق دین نه قبلای. دا هغه خلک دي چې کتاب ورکړی شوی دی دوی ته، هغه وخت پورې وجنګيږي چې دی جزیه ورکي او خپل لاس باندې، او دوی به ذلیل وي، ما تحت وي د مسلمانانو او ذلت سره به ژوند تیری. اوس د يهودو او د نصاراو شرک او د دې شرکیه عقیده چې کوم به دی ویلي هغه باره کې ذکر دی. الله فرمایي وقالت او ویلي اليهود يهوديانو چې عزير ابن الله، عزير عليه السلام دا د الله زوی دی. دوی د عزير عليه السلام نعوذ بالله ډېر تعظیم کولو او عزت کوو، ځکه چې دا کله بخت نصر د يهوديان تیت پرکړل نو بیا ډېر پکې قیدیان شول. په قیدیانو کې عزير عليه السلام هم وو، او چې کله د 2 کالو بعد هغه رها شو عزير عليه السلام، نو د ډېر نیک سړی او تورات ټول یاد وو. بیا الله تعالی پیغمبر هم کو، نو يهوديانو به د ډېر زیات تعظیم کو، او دې حد پورې چې بیا دینه د الله زوی جوړ کو، نعوذ بالله، چې کنده د الله زوی دی. او دا د دوی شرکی عقیده و چې پیغمبر د الله زوی خو نه وي، خو دوی هغه ته د الله زوی ویلي. او دا خبره په سوره بقره کې هم تیر شوې ده چې دوی به ویلي چې عزير عليه السلام د الله زوی دی. نعوذ بالله نعوذ بالله. وقالت النصارى او وای نصارا عیسایان المسیح چې عیسی علی السلام ابن الله د الله زوی دی، هغه د عیسی علی السلام نه د الله زوی جوړ کو، او ویلي به چې د مریم علیه السلام خاوند نو، د موسی د عیسی علی السلام پلار نو، دا د نعوذ بالله د الله زوی دی. او بیا هغه ته معجزې الله تعالی امتحانن داسې ورکړي وي چې دوی ویلي چې دا خو خدای د زکه دا کارونه کوي، مړي ژوند کوي او مرغۍ جوړه کی او هغه کې به ساوا چولې شي وغیرہ د دلاسه، او دغه رنګي مرزادي وړاندې او مرزادي د برس مرز ولا جوړي. نو دا خو خدای د الله د نزکه داسې کوي. دا د الله تعالی امتحانونه او ازمایښت ځکه داسې معجزې ورکړي. او بعض عیسایانو به ویلي چې دا د دریونه یو دی، یو الله، یو مریم علیه السلام، یو عیسی علیه السلام، دا درې وړه الہ دي، او دینه یو عیسی علیه السلام دی. او بعض ویلي چې نه پم دې کې د عیسی د الله تعالی حلول کړي دي. خو بهرحال د ټول د دوی د شرکی عقیده وي چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی ویلي. ذالک دا قولهم د دې خبرې دي، د دې وینا ده بافواههم، د دې د خلونه، د دې د خلو خبرې دي چې د دې وایي، د دې کې څه حقیقت نشته او نه داسې خبره ده چې دوی څنګه وایي. دا خو شرکی عقاید دي. یظاهرون دی یو شاندواله کوي قول وینا الذين دغو کسانو په شان کفرو چې کافر دي من قبل دین وړاندې چې کوم کافرو د دې خبره او د غي خبره یو شانتی دي. هغه به ممدغه رنګي د نورسترګي او د فرشتو ته به د الله لونه ویلي. د ابراهيم عليه السلام قوم دغه نور مشرکو چې هغه به د الله تعالی زمانه د الله لونه د الله تعالی اولاد به غنلو. نو د دې هغه شانته زونه د هغه شانتي شوی دي، څنګه به چې هغه شرک او د الله سره به اولاد شریکو، دغه رنګي دوی د الله تعالی ذات سره د الله تعالی اولاد غني او الله تعالی ته بچي جوړي، اولاد جوړي. نعوذ بالله، لوی کفر دی دا، لوی شرک دی دا. او یو ځکه الله تعالی فرمایي چې نږدې دي چې د اسمان او د ازمکه اوچوي، دا دومره غټه سخته خبره ده. قاتلهم الله، هلاک دي کی دوی الله تعالی، دوی دی الله هلاکی. نو چې کم قوم ته الله تعالی دا خبره وکي چې الله دې هلاکی، دغه قوم به انجام سوي. دا څومره بدقسمته قومونه دي دا چې الله تعالی ورته داسې خبره وکي. دا يهود او نصارا
همدغه زمونږ دشمنان دي او همدغه د مسلمانانو دشمنان دي. نو هلاک دي کې الله تعالی دوی، مړه دي کې الله تعالی دوی، یعنی هلاک دي کې. ان کم طرف ته څنګه یؤفکون اړولی روان دي دوی، څنګه دوی اړولی روان دي. دا څومره ګډې وډې وایي دوی، څومره دروغ وایي په الله باندې، څومره دروغ تړي دوی. دا څنګه عجیبه قوم دی د رستنی د کافرو په شانتي دوی. دا حالان کې دوی اهل کتاب دي، د الله تعالی کتاب د ور سره په دې باندې پوهیږي او خبر دی، هغه باوجود دوی داسې خبرې کوي. وقالت اليهود او يهوديان عزير ابن الله، عزير علیہ السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. وقالت النصارى او عیسایان نصارى المسيح ابن الله، عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. ذالک دا قولهم خبری د دوی دی، بیافواههم د دوی دخلو، دا د دوی دخلې خبری دی. یضاهئون یو شان شوي دي قول خبری الذین د هغو کسانو په شان کفرو چې کافرانو چا چې کفر کړو من قبل دین وړاندې، د دې خبرې د دین وړاندې د کافرو په شانتی دي. قاتلهم الله، مړ دي کی دوی الله تعالی، هلاک کی دوی الله تعالی، هلاک دي کی دوی الله تعالی. ان یؤفکون، کم طرف ته اړولی روان دي دوی.